د غریب لوږه دا دغه وخت کیسه ده چې په یو کلي کې د بیټو په نوم یو کس د پیو د مستو دکان کلاو کړو. د ډېر ښه کاروبار روانو. د ایماندارۍ سره سره د خلکو خدمت هم کولو. د بیټو مور د خیاطي ماشین چلولو او پلار یې رکشه چلوله. چونکې د کلي کې یو میټا په نوم باندې کس د په غوږانو نه پۍ ویستلې، په خلکو به خرڅولې، خو د پیسو بچت دپاره به یې په دې پیو کې اوبه هم اچولې. یو ورځ بیټو په دکان کې ولاړو چې دې وخت کې یو کس ورته راشي. بیټو وروره پرون به ستا دکان نه پۍ وړې وې، هغه پۍ دومره ناروبې وې چې زړه مې غوښتل ستا سر باندې ولم. او ورورجانه څنګه خبرې کوې؟ زما شودې او ناروبې، زه په شودو کې یو قطره اوبه هم نه اچوم. چې په پیو کې اوبه نه اچوې نو بیا ولې ستا پۍ دومره ناروبې دي؟ ما ته دا ووایه. رورجانه زه درته حقیقت وایم، زه درته قسم کوم چې ما په پیو کې یو قطره اوبه هم نه دی اچولې. ته یې داسې نه منې، ستا کلي والا ته شکایت کوم چې دی په پیو کې اوبه اچوي. ای رورجانه داسې مه کوه، ما په ډېر مشکل سره دا دکان چولی، کاروبار مې ځان له روان کړی ده. ګوره زه ډېر غریب سړی یم، ما سره داسې ظلم مه کوه. ټیک ده، خو بیا دپاره داسې شودې نه غواړم. ماښام چې بیټو کور ته لاړ شي نو مور ترې تپوس وکړي. هم بچی نن سبا ستا کاروبار څنګه روان ده؟ مورجانې نن تپوس مه کوه، نن هېڅوک هم نه و راغلی ما ته د پۍ اخیستو دپاره، بلکې پرون چې کوم کس راغلی و هغه هم شکایت وکړو چې ستا پۍ ډېرې ناروبې. بچی چېرته پیو کې خوبه نه اچوې؟ مورجانې دا ته څنګه خبره کوې؟ تا ته خو پته ده چې ستا زوی ډېر محنتي او ایمانداره ده. بچی دا خبره خو تو ټیک کوي، خو چېرته هغه کس خو په شودو کې اوبه نه اچوي چې چا نه ته پۍ هلې. مورجانې د هغې باره کې داسې خبرې مه کوه، هغه یو ډېر نیک انسان د هغه هېڅکله په پیو کې اوبه نه اچوي. بچی چې کله شوده راوړې نو خپلې سترګې کلاو ساته او ګورې بیا هغې نه وروسته شوده راوړه. سمه ده مورجانې، سبا چې کله شوده راوړم نو بیا به یې ګورم. بیا په بله ورځ بیټو چې کله شودو دپاره میټا ته ورشي نو دې ټیم کې میټا د غوږانو نه شوده وباسي. میټا وروره ما ته 2 کیلو پۍ راکه. ای بیټو ته به کله د 2 کیلو شوده پرېږدې، هر سړی ما نه 10 کیلو والي. میټا وروره څه وکړم؟ زما ګاک ورځ په ورځ کمیږي، هر سړی دا شکایت کوي چې ستا په شودو کې اوبه دي. آیا بیټا وروره ته خو چېرته اوبه پکې نه اچوې؟ دا څه بکواس کوې؟ ستا دا خبره څنګه وکړه؟ په ما باندې الزام لګوي؟ ستا دپاره هېڅ قسمه شوده نشته، ځه ورک شه دلته نه وځه. نه میټا وروره، زما دا مقصد نه و، که په تا باندې زما خبره بده لګېدلې وي نو زه تا نه بخښنه غواړم. سمه ده، آینده دپاره سوچ کوه بیا خبره کوه. څوک چې زما په ایماندارۍ باندې شک وکړي نو ما ته ښه نه لګي. بیا بیټو دلته نه شوده یوسي او خپل دکان ته لاړ شي. لږ شانت وروسته یو جینۍ دلته راشي. کاکا زما مور ډېره زیاته بیماره ده، ته خوراک دپاره څه نشته، څه زما مدد وکړه. بچی ولې پریشانې؟ ته څه غواړې؟ کاکا ته ماله پۍ راکړه، زه او زما مور به که وڅکو، زمونږ لوږه به ختمه شي. بلکل بچی، راشه، پۍ دلته نه یوسه، ستا دي. بیا بیټو دې ماشومې له 1 کیلو شوده ورکړي او دلته نه لاړه شي. چې کله دا ځي نو بیټو ځان سره سوچ کوي، یار ما خو دې ماشومې له 1 کیلو شوده ورکړو، ما سره 1 کیلو پاتې شو، زه به مور له څه جواب ورکوم؟ ماښام چې کله بیټو کور ته لاړ شي نو خپلې مور ته ټولې خبرې وکړي. د هغه مور دې ته ووایي، بچی مونږ تر اوسه خپلې روزۍ پر مان دي او ته د خلکو مدد کوي. مورجانې ستا خبره ټیک ده، خو ما هغه ماشومه په داسې بېوسۍ کې نه شوه لیدلی. بچی دا خلک دروغ وایي، دې به تا نه شوده اخیستې وي او بیا به تللی وي بل ځای به خرڅې کړي وي. نه مورجانې، دومره خلک خو زه هم پېژنم، هغه وکي چې ډېره وږې وه. ته فکر مه کوه، الله به موږ باندې رحم وکړي. په بله ورځ میټا په خپل ځای کې ناست وي چې دغه ماشومه دلته راشي او دې ته ووایي، کاکا زما مور ډېره زیاته بیماره ده، موږ ته د خوراک دپاره لږ څه راکړه، زموږ مدد وکړه کاکا. نه ستا مور ما بیماره کړې ده چې ته ما نه دلته مدد غواړې. ځه روکه شه دلته نه. کاکا داسې مه کوه، موږ به د لوږې مړه شو، لږ شانتې شوده راله راکړه، خیر دی. تا ته مې ونه ویل دلته نه روکه شه، ډېر زیات راغلو د وږو بچي. میټا دې ماشومې جنۍ ته خبرې کوي چې په دې وخت کې بیټو راشي او دې ماشومې ته ووایي، بچی دلته ته څه غوښتو دپاره راغلې؟
د پیو اغوستو دپاره راغلې ده د فقیر لور. وایي کاکا ماله پی راکه پته نشته دا د فقیرانو بچي کم ځای نه راځي ما مالدارې ته. بچی ته زما دکان ته راشه زه به تاله پی درکومه. نه کاکا تا نه زه پی نه وړم. پرون مې تا نه وړې وې زما د مور خېټه خرابه شوله او په هغې کې ډېرې اوبه وې. میټار وره لږې واوره دا جنۍ څه وایي؟ دا هم وایي چې ستا شوده ډېر زیات ناروغ و. پرون هغه پی ما تا نه وړې وې. ای ماشومې زارو کشه دلته نه څه زما چغل خوري کوي دلته. بچی ته زما دکان ته ورشه نن زه تاله ښه ښایسته صفا شودې درکومه. سمه ده کاکا زه ستا دوکان له ځمه خو ګوره میټا ته هېڅکله د غریبانو خیال نه کوې. زه تاله داسې بدعا کوم چې تا دې خدای هېڅکله نه خوشحالوي. بیا دا ماشومه د بیټو دکان مخې ته ولاړه وي او بیټو هم شوده راوړي دلته راشي. دې ماشومې له شوده ورکړي دا ماشومه دلته له روانه شي او ځان سره سوچ کوي چې زه به دا ګورم اخر د ده په شودو کې اوبه کمه نه راځي. بیټو هم دې ماشومې پسې شاته نه روان وي او د ده یو ورپوټې شانتي کور وي. دی دلته دنه شي او بیټو د ده کور وویني او په کړکۍ کې ودرېږي. بچی تا شوده راوړو؟ ها مرجانې ما شوده راوړو. هغه کس ډېر ښه ده زمونږ ډېر خیال ساتي خو میټا هېڅکله زمونږ خیال نه ساتي. ډېر ګنده انسان ده. بچی زما دعا ده چې هغه د الله تعالی همیشه دپاره خوشحاله وي. څوک چې چاله روټۍ ورکوي د ده ډېر زیات ثوابونه وي. دای چې واورېدلو بیټو دلته نه روان شي خپل کور ته لاړ شي. چې کور ته ورسیږي د ده مور پلار دلته ناست وي. راځه بچی راځه نن ماته د کپړو ډېر زیات آډر میلاو شو. زمونږ زندګي به ښه بدله شي. او بچی نن سبا ما ته هم ډېرې زیاتې سوارې میلاویږي. نن سبا ما سره هم کافي پیسه راغلې ده. چې دای واورېدلو بیټو ځان سره سوچ کولو یار دا خو ضرور د دې نیکۍ بدله ده چې ما هغې ماشومې سره کړې وه. هلته میټا خپلو غوګانو نه شوده وباسي خو مګر غوګانو کو شودې چېرته وي هغه ختم شوي وي. په ټولو غوګانو باندې وار په وار ټرایي وکړي هغه شوده نه ورکوي. یا الله زما د غوګانو نه ولې شوده نه راوځي؟ دا خیر ما سره څه کیږي؟ زه خو به برباد شومه زه خو به غرق شومه. په دومره وخت کې بیټو د شودو اخیستلو دپاره راشي او میټا چې کله پریشان وویني ورته ووایي میټار وره ته ولې پریشان یې؟ ای بیټو زه به تا ته څه ووایم؟ زه غرق شوم برباد شوم زما یو غوا هم شوده نه ورکوي. میټار وره دا ضرور تا ته د هغې ماشومې بدعا لګېدلې ده کومه چې تا دلته نه ذلیله لېږلې وه. تا ته هغې ماشومې نه دعا قستل پکار دی او معافي ترې وغواړه. بیټو ما ته پته نشته چېرته اوسېږي. ما ته پته ده چې چېرته اوسېږي زه یې اوس تا ته راولمه. بیا بیټو دغه ماشومې کور ته ورشي او د هغې مور ته ټولې خبرې وکړي. بیا هغه ماشومه ځان سره راولي او د میټا ځای ته راشي. بچی ما ماف که زه به تاله روزانه پی درکومه بس ته زما د غوږانو ښه کېدو دپاره دعا وکړه. سمه ده کاکا زه ستا دپاره دعا کوم. بیا میټا چې څنګه غوا نه پی وباسي نو دغه شوده شروع شي. میټا چې کله دا منظر وویني نو ډېر زیات خوشحال شي. یا الله ستا ډېره شکریا ده چې زما دې واورېدل. نن نه خو به زه پیو کې بیل کال اوبه نه اچوم او دې ماشومې ته به هره ورځ ښه صفا تازه شوده ورکوم. دې ویډیو کې مونږ ته دا سبق میلاو شو چې څوک د غریبانو مدد کوي الله جل شان د هغې مدد کوي. زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ سټوري تاسو ته څنګه